وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انتهائی محترم و معزز و اوریدونکو کتونکو، نن 28 مارچ 2020 حفظه الله چې غزمون دغه ذمہ دار د نوجوانان حناف هغوی بیګه تکلیفونه راولېږل، ماته چې د جواب ضروري دی مختصر الفاظو کې مختصر وخت کې زه د خبرې وضاحت وکم چې ابو اسحاق سواتی یقینا هغه یو جاهل سړی دی، مولا نه دی. دغه تکلیفونو جوابات ورکول، دغه خبرو جوابات ورکول یقینا زه دغه د وخت ضیاع ګڼم. خو بهرحال د الامر فوق الادب او د نورو ملګرو په اصرار باندې دغه مختصر الفاظو کې دغه کلیپ جواب ریکارډ کوم. ان شاء الله العزیز دغه سلسله به بیا زموږ مخکې جاری وي. د هغوی د وخت کې کوشش دا دی چې په ګوړه کې خلکو ته زهر ورکوي، فقهای کرامو باندې امت د بې اعتماده کولو کوشش کوي او هغوی ته منګړت مسایل، منګړت قسمه مسایل هغه ایږدي او د خلکو د ګمراه کولو کوشش کوي. اول نمبر مسله هغوی په خپل دغه کلیپ کې دا وریښې دا بیان کړې ده چې یاره حدیث کې راځي چې په سلام سره منځ ختمول دا فرض دي او احناف وی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دغه مذهب او مسلک دا دی چې یاره که چا د سلام نه مخکې او دس مات کو قصدن نو دغه منځ پوره شو، کامل دی، صحیح دی، هغې کې څه فرق نه راځي. اول نمبر خو د فقه مسله هم غلطه بیان کړي ده. زموږ د فقه مسله دا ده چې په منځ په سلام سره ختمول دا واجب دي. البته که یو چاته دغه صورت پیښ شو چې هغه امام دی او هغه د سلام ګرځولو نه مخکې منځ او دس مات کو، منځ ختم کو، نو په دې صورت کې دغه منځ وشو مع الکراهت، ځکه چې سلام واجب دی، فرض نه دی. د غیر وجې نه دغسې نه کېږي چې مونځ د سره نه ونه شو، مونځ وشو مع الکراهت، ځکه چې سلام واجب ورنه پاتې شو. دویم نمبر د چې مسله پیش کړې ده د هغې دا وضاحت نه دی کړی چې د اعتراض زه په فقه باندې کوم، دا وضاحت نه د اعتراض زه په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم، بلکې دا شو کړی دی چې زه اعتراض په فقه باندې کوم. الان کې حال دا دی چې د اعتراض په فقه باندې نه دی، دا په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی. ما په دې باندې نن لګیا وم مسعودن نه وروسته ما په هغې باندې روایت راجمع کړل، 12 مرفوع روایات احادیث ما په هغې باندې راجمع کړل. د تفصیل ته نظم بیا به خبره اوږده شي، صرف هغه یو 2-3 روایتو حواله تاسو در کوم. اول نمبر روایت ابو داود شریف جلد 1 صفحه نمبر 91 91 اکی حدیث د عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود دے. فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الامام الصلاة وقعد فاحدث قبل ان يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن اتم الصلاة. یعنی چاچی اخیرنۍ قاعده ولوستله، مونځ یې پوره کو، سلام ورته پاتې و، بیا هغه قصدن او دس مات کو، نو دغه مونځ پوره شو او په هغه پسې شاته چې کوم کسان ولاړ دي د هغوی مونځ پوره شو. په نورو الفاظو سره هم دغه روایت طحاوي شریف جلد 1 صفحه نمبر 179 کې موجود دی چې پاکې فلا یعود فیها الفاظ موجود دي. دریم نمبر سنن الاصفهانی جلد 1 صفحه 255 کې دغه روایت موجود دی په مختلفو الفاظو سره. بل روایت حلیت الاولیاء جلد نمبر 5 صفحه 117 کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ موجود دی چې دغه الفاظ د من احدث حدثا بعد ما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته. یعنی په دې صورت کې دغه منځ کا پوره شو، کامل شو. البته هغې نه واجب سلام پاتې شو، نو د هغه واجب سلام د ترک د وجې نه د دې منځ هغه مکروه دی و منځ یې وشو مال کراهت، منځ یې پوره شو مال کراهت. د دې مضمون تقریبا 12 روایت دي، خو هغه ټولو ته نه ځم، وخت چې راشي انشاءالله زه به هغه بیا پیش کړم. بیا به کې موقوف روایت هم شته، خو هغې ته نه ځم. دې باب کې تفصیلا روایت موجود دي، مرفوع موقوف مقطوع چې راجمع کې هغه ټول تقریبا 30-40 ته بیا رسیږي. دې چې کوم روایت پیش کړی دی اول نمبر دوکې دا کړې ده چې هغه روایت تفصیل تاسو ته نه دی ښودلی. اول نمبر خو دا ده چې دغه روایت مضمون دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی
مونږ شروع کړو منځ دوران کې ورته یاد شو چې زه په حالت د جنابت کې نبی له صلوات والسلام را وګرځیدو لاړو هغه نبی له صلوات والسلام غسل وکړو بیا راغی او مونږ پوره کړو نو دی وی ګوره دینه معلوم شو لاول خو د داو دلیل کې مطابقت د سره نشته دا سره دلیل څه پیش کړي د سره غریب په دیم نه پويږي دویم نمبردار چې دغه روایت کو وکتل شي په خپل پر روایت کې تصریح موجود د چې دا روایت قبل چې نبی له صلوات والسلام جمعه تراغه مونږ نو شروع کړل لا صفونو تیارې دو خبره شروع وا نبی له سلام ترایات شو نو غلاړو کوړت زراغه روایت الفاظ تاسو ته اورم دغه مشکات شریف کی روایت موجود ده ان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج نبی صلی الله علیه وسلم روته وقد اقيمت الصلاه منز قائم یعنی اوس په دې وخت کې صفونو ته خلق ودرېدا ځان تیارو منستا وعدلت الصفوف او صفونه په دې وخت کې برابرېدل شروع شوي حتی اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر انصرف مونږ انتظار کوو چې نبی له صلوات والسلام راشي منځ به شروع کوي لمونځ نبی له صلوات والسلام نه دی شروع کړ انصرف نبی له سلام واپس شو علمان خو غسل هیر شوی دی نو اول خو دې روایت د سره د سره تعلق نشته دی روایت قبل الصلات د لمونځ نه دی شروع شوی نو ته څنګه باغی باندې دین استدلال کې دریم نمبر دا روایت هم د سندن ضعیف چې دغه وضاحت نه لري ځکه په دې روایت کې اسامه ابن زید راوی دی او غ ضعیف دی په خپل البانی په التعلیق علی سنن ابي داود کې لیکي چې دا ضعیف دی اسناد ضعیف لضعف اسامه ابن زیدین او حافظ ابن حجر رحم الله تلخیص جلد 324 کې ملي دي دغه روایت ضعیف تر وجر دی راوی نه او حتی چې د ضعف شیخ امین الله غیر مقلد په الحق السری جلد 4 صفحه نمبر 500 کې هم تسلیم کړی دی نو ار کله چې خبره دوم رخکاره ده نو بیا یقینا چې دغه خالص سي نزوري ده او د غیر مقل خپل مسلک ک تاسو ګورئ د دیو غیر مقل محسن چې کوم د رساسته مترجم نواب وحید الزمان د په کنز الحقائق صفحه نمبر 24 کې لیکي ک یو کس منځ وکړو او رسول نه پس اعلان وکړو چې ما بيود سمونځ وکړو بيود سم منځ وکړو نو منځ شو تر اگر زول ضرورت نشته مزداز خپل مسلک خدغه د بل ته پیغور ولې ورکوي نو محترم زبوږ مسلک الحمدلله په دې مسلک د قران سنت موافق دی ان شاء الله لازم مخ کې وبیا زور دی د نور اعتراضات او جایزه بم اخلو الله رب ذل جلال دې مونږ ته په صحیح دین باندې عمل کولو توفیق راکړي